बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم ملګرو په دې نننی کلاس کې مې تاسو د پاره لګران ټکی راوړي دي خو ډیر اهم هم دي کلاس تر پایه پوری ګوري او چینل هم سبسکرایب کړئ ځکه چې د انګلیسي د زده کولو لپاره به تاسو د دې چینل نه عمداسي ویډیوګانې ملاويږي راځئ چې خپل کلاس شروع کو پیوشنس بد اخلاقی یعنی او کس چې رویه ټیک نه وي هغې ته په انګلیش کې وایي پیوشنس فاسټي کمی یعنی د یو شي چې کله کمی راشي هغې ته په انګلیش کې وایي فاسټي نفیریس بدماش یعنی موږ وي دا کس بدماش دی نو په انګلیش کې به وایي نفیریس نګیټ انکار کول امنسټي عام معافي انویسج فکر کول یعنی د یو څیز باره کې غور او فکر کولو ته په انګلیش کې وایي انویسج سبسټانشیټ ثابت کول یعنی یو شیز ثبوت ورکول یا ثابتول دې ته په انګلیش کې وایي سبسټانشیټ ډسفانډنټ ناامیده کېدل یعنی د یو څیز نه ناامیده کېدل یا امید ختمېدل نو دې ته په انګلیش کې وایي ډسفانډنټ سټمبل راښویدل یعنی یو څیز کې چې ستا خپه ونښلي او ته چې هغه جټکه شانته ووایي هغې ته په انګلیش کې وایي سټمبل فریکلوډ بندیز لګول یعنی په یو شیز باندې بندیز لګولو ته په انګلیش کې وایي فریکلوډ وینچفول بدله غوښتلو والا یعنی یو کس چې بل کس څه زیاتی وکړي چا څه چې زیاتی کړی هغه چې بدله غواړي نو دغې ته په انګلیش کې وایي وینچفول ایونج وایي بدلې ته ریونج هم بدلی ته وایي انویکټیو بدې ردې ویل یا کنځلې کول دې ته په انګلیش کې وایي انویکټیو سینکفرایډ سکون آرام او سکون ته په انګلیش کې وایي سینکفرایډ لیکس بې پروا یعنی چې د یو څیز فکر ورسره نه وي بې پروایي لیوډ ذلیل ته په انګلیش کې وایي لیوډ افلوئنٹ مالدار یعنی چا څه چې پیسې مال دولت ډیر هغې ته په انګلیش کې وایي افلوئنٹ امپورش غریب چا څه چې له مال دولت کمی سکانډر فضل خرچي کول فضل خرچۍ کولو ته په انګلیش کې وایي سکانډر انډیورنس صبر یا برداشت ریډیکل بنیادی یعنی موږ دا شی ډیر بنیادی دی یا ډیر اهم په انګلیش کې به ورته وایي ریډیکل پروسیک ساده یعنی سمپل فرافوننٹ خامی یا بدی خامه یا بدی ته په انګلیش کې وایي فرافوننٹ فینیورس کنجوس یا شوم دې ته په انګلیش کې وایي فینیورس ټریمنډس غټ یعنی یو غټ څیز ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ټریمنډس ګلوریس ډیر ښه موږ چې دا شی ډیر ښه دی نو په انګلیش کې به وایي ګلوریس چانټ ګانا ګانې ته په انګلیش کې وایي چانټ بیکن رڼا ته په انګلیش کې وایي بیکن ملګرو دا زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته لږ مشکل ټکي خو ډیر اهم ټکي دا هم تاسو ته زده کړه امید کوم چې تاسو به دا کلاس په ښه طریقې سره کتلی دا ټول ټکي به هم زده کړي ملګرو زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیوګانو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ او نن مال اجازت راکړئ انشاءالله تاسو سبا په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي د الله په امان